السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو سلامونه درته کوم. رادیو کې راته روغ جوړ به یاستئ. ملګرو نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ په واتساپ کې چې موږ ته څوک یو میسج ولګي هغه میسج بیرته ډیلیټ کړي موږ یې څنګه وګورو. ډیلیټ شوی میسج ریمو شوی میسج. نو راځو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راسو دلته به ورته ولیکو ریسیټ مثال دا مې ورته ولیکه په دې به کلیک وکړو. دلته به دې د اپلیکشن مثال انسټال به درته راشي. مثلا دا اپلیکشن ده موږ به دا انسټال کړو دلته. بس دا نو اوس انسټالیږي. دا د انسټال شو چې موږ ګورو چک کوو چې دا څنګه کېږي. رښتیا دا ډیلیټ شوی میسج بیرته کتلی شو که یا دا خلاصوو. دلته چې کله راغلو بیا په دې ځای کلیک کوو. دې ځای چې مو کلیک وکړو موږ د دا رقم یو دغه خلاصېږي. بیا په دې ځای کلیک پسې کوو. په دې چې مو کلیک وکړو بیا په دې ځای کلیک کوو. بیا لږ انتظار کوو. دلته دا ځای خلاصوو. دا دلته بند ده. دا رقم په دې ځای کلیک پسې کوو. دا اوس خلاص شو. بس زیاته ځای راوځو. دلته چې راووتل بس دا رقم مخ موږ ته رااړوي. معنا دلته تصویر دلته میسج خط. دلته مثال تصویر موږ ته ښیي چې دا تصویر ډیلیټ شوی دی. دا رقم یې تاسو وګورئ. او دلته چې کوم خط یې اوس زه ځم د بل واتساپ زه د خپل واتساپ ته میسج کوم. تاسو به هم اوس ویډیو وربندوم خو بیا به هم تاسو ته مثال خامخ دغه رقم له هغه میسج واتساپ لیږم. دا بل واتساپ ته به راځي. مثال ډیلیټ شوی به بیرته سموو. ښه ملګرو دلته چې اوس کله رالو اوس دا ما دوم واتساپ ته دلته راځم. دا خلاصوم. واتساپ باندې کلیک کوم. دې ملګري ته مثال اوس زه خپل ځان ته دلته یو شی لیږم. مثلا سلام لیږم. بیا ورته وعلیکم لیږم. ښه دا مې ورته ولیږو. اوس یې بېرته ړنګوم دستي. نه یو نه ړنګول دی ګورو. بیا به تاسو په نظره کې اوس دلته رالم. که دا بل واتساپ مې خلاص کړو دلته ګور دا راغلی دی سلام علیکم. دا اوس راغلی دی. اوس دې واتساپ ته راځو. دا ړنګوو. دا ډیلیټ شو. ورته ګوره دا رقم شو. اوس راځو هغه واتساپ ته. واتساپ کې ګوره واتساپ کې دا رقم دی. دا نه دی دا هغه دواړه. اوس راځو چې موږ هلته ګورو چې کوم موږ دغه اپلیکشن ډاونلوډ کړی دی په هغه کې ګورو چې هغه کې څنګه په دې کې داسې مو کله خلاص کړو. ګوره دا دی غله دا دی جمع دی. ګوره سلام علیکم. ښه دا دی دواړه جمع دي. او اوس ورې دواړه ډیلیټ شو خو دلته بیا هم جمع دي. مثلا زه اوس بیا بل څه لیکم دلته په دې واتساپ کې. مثلا دغه یاست یو څه لیکنه کوو. دغسې بس لیکنه مو وکړه. په دې کلیک کوو. دا بیرته ختموو. ګوره دا هم ختمه شوه. اوس راځو دې واتساپ ته. په دې واتساپ کې ګوره دا ده راغلی ده خو دا ده اوس بیا ختمه شوې ده. اوس دلته راځو په دې اپلیکشن کې. په دې اپلیکشن کې ګوره دلته به جمع وي. دلته دا ده پیغام میټایا. مثال دا هغه یې ړنګ کړی ده میسج خو مثال دلته ګورې جمع ده. دلته نو نه ړنګېږي. چې هلته دی ړنګ کړم بس تاسو ته به دلته جمع پروت وي. نو اراده وکړئ چې تاسو دا ویډیو خوښې وړ وګرځي.
نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د ګنټۍ نښانه مو زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې در ورسېږي او ویډیو ته هم لایک ورکړئ. دا نور مو په الله سپارم تر بلې ویډیو ته خدای په امان.